دا پرون واقع تاسو ته ما کړې وه چې آدم علیه السلام دوه بچي وو. یو بچی ولګېدو بل یې قتل کړو. د هغه قتل بحث نن الله جل شانو فرمایي. پرون د قتل نه مخکې چې دې کومه مکالمه شوې وه په خپل منځ کې یو بل سره خبرې کړې وې، هغه خبرې الله جل شانو ذکر کړې وې او وجه د هغې خبرو وجه د هغه قتل الله جل شانو ذکر کړې وه. نن الله جل شانو د دې خبرې تذکره کوي چې قتل ته نږدې یو خبره شوې وه د قابیل او د حابیل په منځ کې. هغه دا وه چې قابیل د مشر رور کشر رور ته وی چې انی د کشر رور د مشر ته وی چې انی اريد ان تبوء باثمي واثمك. د کشر وی چې زما خو خدار چې ته په خپل ګنام اخته شي او زما په ګنام اخته شي، خو زه ګناه نه کوم، زه تا ته لاس نه درچوم. دا د کشر رور وی، دا هغه د خپل مشر رور سره د رویې هغه تذکره کوي الله جل شانو چې د مشرانو سره خلک خبرې څنګه کوي، د مشر رور سره خلک خبرې څنګه کوي. نو د کشر وی زه دا نه غواړم چې تا ته لاس درواچوم، زه دا نه غواړم چې تا قتل کم، زه دا غواړم چې ته په خپله ګنام اخته شي، زما په هغې م اخته شي. یو مسلمان چې د خپل ځان دپاره څنګه ګناه نه غواړي، دغه شان د بل مسلمان دپاره به هم نه غواړي، ناروا دي. د بل په ګناه باندې به هم دی رضا کېږي نه. څنګه دا کشر رور وی چې زه دا غواړم چې ته دې زما په خپله ګناه اخته شي، هغه په خپله ګناه کوي، نه ته دا ولې غواړي چې زما په ګناه دې هم دی اخته شي. او دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو دعاګانو کې هم وفرمایل چې خدایا ما د چا د ګناه دپاره سبب مه جوړوي، ما د چا د ګناه دپاره سبب مه جوړوي. زموږ والد محترم رحمت الله علیه به موږ ته فرمایل چې تاسو کله جومات ته راځئ، دا د بازار جومات دی، نو ستاسو چې کوم پیزار دي دا صفا کوئ او د صفایۍ نه پسې بیا ځان سره جومات ته راوړئ. دننه چې کوم ریکونه دي په هغې کې ایږدئ، شاته پیزار مه پرېږدئ. ولې؟ یو سړی به ستاسو نه پیزار پټ کي، یو سړی به ستاسو نه پیزار پټ کي او د دې پټولو او د غلا دا موقع ورته چا ورکړې ده؟ تا ورته ورکړې ده. نه ته د هغه دپاره سبب او ذریعه د ګناه جوړه شي. او نبي علیه السلام وفرمیل چې خدای ما د چا دپاره د ګناه سبب مه جوړوي چې زما د وجې نه یو انسان ګناهګار شي. خدای داسې مه کوي. نو دلته حابیل څنګه وایي چې خدا چې خپل مشر ورور ته وایي چې انی اريد ان تبوء باثمي واثمک، زه دا غواړم چې ته په خپله ګناه مخته شي او زما په ګناه م اخته. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې مشر ورور وي چې زه تا قتل کوم، نو کشر دا خبره کوله چې ګوره د قیامت په ورځ به الله جل شانو یو کوټ او یو عدالت په لګوي. الله جل شانو په هغې کې به د خلکو فیصلې کوي. نو دوه قسمه خلک به وي په هغې کې، یو ظالمان یو مظلومان، یو ظالمان یو مظلومان. نه کم خلک چې ظالمان دي هغه به هم الله راولي، په چا چې ظلم کړی هغه به هم الله جل شانه راولي. بیا به الله جل شانه چې دا چا ظلم کړی دی د ده د نیکو نه به الله جل شانه رالي او دې مظلوم ته به ورکوي. دا نیکي نه دي، نیکۍ چې څومره دي دا ښه کارونه چې کړي دا به رالي او دې ثوابونه به چاله ورکوي؟ دې مظلوم ته به ورکوي. بیا به د ده چې کوم نیک کارونه هغه به ختم شي، نیک کارونه ورسره نور نشته. الله اوس څه وکړو؟ اوس ته دې مظلوم ګناهونه راوالي او په دې ور واچوئ. څه به وایي؟ د دې مظلوم چې کوم ګناهونه یې دا راوالی په ور واچوئ. نو د کشر ورور ته دا خبره کوله چې د قیامت په ورځ به ګورې ته زما په ګناه م اخته شي او په خپله ګناه به م اخته شي. ته خو به ما قتل کې دا د یوه ګناه، بیا د قیامت په ورځ ما که چېرته ګناهونه کړي نو هغه به هم الله جل شانو په تا باندې در واچوي. انی اریدو، زما اراده دا ده ان تبوء باثمي واثمک، چې ته به اخته شي زما په ګناه م او په خپله ګناه م، خو زه ګناه نه کومه. دا مطلب دی. ښه بیا الله جل شانو فرمایي فتکون من اصحاب النار. دو ته نصیحت کو دی کشر رور
چې ګوره ته به بیا جهنم ته لاړ شي، زما ګناه هم په سر والې او خپله ګناه دې وي، نو ته به جهنمیانو نه الله جل شانو به دې جهنمي وګرځوي. وذلک جزاء الظالمین، ځکه کوم خلک چې ظلم کوي الله جل شانو هغوی له جهنم ورکوي، دا د هغوی بدله ده. فطوعت له نفسه، فطوعت زړور کو له نفسه، د ده دپاره خپل نفس، د نفس خواهش یو چې دا خپل رور وجنم، هغه خپل نفس ګوره یو خبره ځان سره یاد، الله جل شانو فرمایي دې یو مضبوطه اراده وکړه چې زه خپل رور وجنم. او کم انسان چې د ګناه اراده کوي که نه، او څونه مضبوطی دا اراده، الله جل شانو دې ته ګناه دومره اسانوي. دا د الله قانون دی. الله نه غواړي چې زما بنده دې یو ګناه وکړي، خو چې کله دې ګناه شروع کړي او د هغې پخته عزم وکړي، پخته اراده وکړي، مضبوطه اراده وکړي، بیا الله جل شانو دې ته د ګناه لارې هم اسانوي. الله جل شانو فرمایي چې د مضبوطه اراده کړو نو فطوعت له نفسه قتل اخي، د داغه نفس دته د خپل رور دا قتل ډیر آسان. انسان چې د یو څیز بار بار اراده کوي زه به داسې کوم داسې کوم داسې کوم او پوره پلانینګ یې وله کړی، نو خو بیا هغه ته هغه څیز آسان شي. نو الله جل شانو هم په هغې کې اخته کي چې وانما لامرئ ما نوی، د هر انسان دپاره هغه څه دي چې بس د اراده او نیت وکړو. الله جل شانو که د دنیا نیت کوي الله دنیا ورکوي، که د آخرت نیت کوي آخرت، که د ښځې نیت کوي ښځه ورکوي، که د مال نیت کوي الله مال او دولت ورکوي. انا عند ظن عبدي بي، الله جل شانو فرمایي زه د خپل بنده د ګمان سره یم چې دی په ما څنګه ګمان کوي حق ته ورپرېږدم. الله فرمایي که دی د ګناه اراده کوي الله فرمایي زه ورپرېږدم، مه کوه چې کوي. الله جل شانو فرمایي د دې اختیار دی. نو ما ورته قانون ښودلی دی، د قانون خلاف ورزي کوي نیسم به، د قانون خلاف ورزي نه کوي. الله جل شانو فرمایي جنت په ورکوم. نور په دنیا کې اختیار د ده دی، مې پرېښی دی. خام نو فطوعت خیستک آسان کو له دته نفسو خپل نفس، یعنی فطوع زړور کو دی خپل ځان، قتل اخیه د خپل رور قتل تا، فقتله نو دی قتل کو، د خپل رور قتل کو، فاصبح من الخاسرین، بیا وروسته سخت الله جل شانو فرمایي فاصبح دی شو من الخاسرین، تاوانیان رور و هغې هم مړ کو. او دنیا خو یې برباده شوه. هغه دا چې خپل والدین هغه ژوندي وو، حضرت حوا او حضرت آدم علیهم السلام هغه ژوندي وو، هغې هم خفه کړه، نو هغې خفه کړه، قتل یې مو کو. مور پلار خفه کول دا خو اصل طبعي ده. نبي علیه السلام فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، خپل پلار خفه کول دا الله خفه کول دي، خپل پلار رضا کول دا الله رضا کول دي. خپل والدین دنیا هم تباه شو، هغوی د خپل ځان نه لرې کړو، او آخرت هم تباه و برباد شو چې قتل یې کو. او لومبی قتل کړو حضرت آدم علیه السلام دی بشي. اول من سن القتل، لومبی چې قتل ایجاد کړو که نه هغه دغه انسانو. نو اوس چې د قیامته پورې څونه قتلونه کېږي د هغه پسې میټر سټارټ دی، د هغه پکې پوره پوره حصه ده. ځکه زه کله ناکله بار بار دا خبره کوم، یاد ساتئ ګورې ځان د داسې ګناه نه بچ کوئ چې هغه ګناه لومبی لومبی ګناه وي. ځکه دغه ګناه چې ستا نه پس څوک هم کوي ته په هغې کې د برابر حصه داري، برابر حصه دی د پکې. که هغه دروغ یو قسم د دروغ وي، او یو کاروباري هغه یو ټکنیک د دروغو چې ستا نه پس څوک کوي که نه دروغ وي، خولې غلطوي، غلط سوچ والی، او تا هغه سوچ او هغه خوله او خپل هغه کارونه خلکو سره شیر کړه، الله جل شانه به د قیامته پورې چې دغه عمل څوک کوي پتا پسې به هغه څیز سټارټي. څنګه چې یو نیک عمل انسان وکړي او څوک هغه ویني او د هغه په شان بیا نیک اعمال کوي، نو څنګه چې ثواب درته رسي دغه شانتې د هغې غلطو کارونو ګناه هم درته رسي. داسې ښه الله جل شانه فرمایي فبعث الله غرابا، بیا الله جل شانو یو مارغه راولېږو. بیا دله چل نه ورتلو چې دا رور مې مړ کړو، د سره به سکوما. امام عبدالحق دارمنګي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلي 40 ورځې او یو کال وایي دی په خپل شا باندې ګرځو چې دا مې څه چل وکړو. دا چل ورته شیطان ښودلی و، شیطان یو مارغه راوستو او ګټه یې چوته کړه، د هغه د اثر یې پیو، بس هغه د پاسېدو نه و. ده وایي زه چل یې خو راته وښودو، رب د قتل نوم یې اورېدلی خو چل نه ورتلو وله. نو شیطان ورته چل وښودو، دته خبره اسانه شوه، او بیا خو دا اسم اراده کړې وه، بیا چې سړی قتل کو یا ولې چل نه ورته چې د سره به اوس څه کوم، نو په شا باندې ګرځو ډېرې ورځې. امام رازي رحمت الله علیه 100 کال لیکلي دي، امام عبدالحق دارمنګي رحمت الله علیه 40 ورځې او یو کال لیکلي. یو کال 100 کال نه، ما 100 کال یاد کړه غلط شو، 100 کال نه یو کال امام رازي رحمت الله علیه ذکر کړی، یو کال دا ګرځو.
بیا عجیبه چلو شو کله چې دا یو ورور لګي د بل قتل کو د دین مخکې په کائنات کې الله جل شانو مفسرین حضرات فرمای امام خازن رحمت الله علیه لیکلی په خپل تفسیر کې او ډیر نور مفسرین هم دا خبره ذکر کړي چې کله د یو ورور دا بل قتل کو د قتل نه مخکې په کائنات کې دا څومره بوټي چې دا ونې چې دا خوږې وي دا پدې کې دا صلاحیت چې خلکو به استعمالولې ډایرکټ بیا چې کله دا قتل شو الله جل شانو دا بوټي دا مختلف کړه سب بوټي هغه ازغیدار شو کانټې پکې پیدا شو ستراخ شو ستراو شو دینه مخ ټول هغه داسیو زموږ والد محترم رحمت الله علیه بس فرمایل اغي بوي و د ادم علیه السلام بچي یو قتل کو ټول دنیا فروټ او ټول دنیا بوټي هغه خراب شو نن سبا چې کوم قتلونه کیږي ماحول باندې به اثر غورځي کې بنه غورځي نن سبا چې د عام خلکو نواله د لاندې نه د علماء کرامو پورې د خلکو قتل هغه جاری دی ماشومان خلکو قتل کړل په سکولونو کې زنانه خلکو قتل کړي بے گناہ خلق قتلیږي روزانه قتلیږي د دې په ماحول څخه اثر نه بیا موږ وایو حکومت دسه دی حکومت دسه دی نه حکومت سم نه دی کړي ښا چې سکړي دا مونږ کړي دي د ماحول خلقو کړي دي د معاشري کړي دي بیا دا نه وي ځکه نبی عليه الصلاه والسلام مبارک فرمایل څنګه تاسو مشران ما غشان دي تاسو ټیک شه مشران بټی کی خبره مې دا کوله چې آدم علیه السلام مبارک په دغه زمانه کې په حج کې امام خازن رحمت الله علیه لیکلي په حج کې آدم علیه السلام حوا علیه السلام مسره یو تیز هوا راوال وته تور سیلې راوال وته آدم علیه السلام ته پته ولګي د پیغمبرو چې څه چلو شو په دنیا کې څه چل شوی واپس راغی آدم علیه السلام دوی ته وی دا څه چل کړي دي ستارور څه شو وای ما ته څه پته ده ما ته پته نشته څه شو نا صفا وای تا قتل کړي ته خپل وي تک سپین وي او ستا په مخ باندې ماته د ګناه اثرات ښکاري وس هغه د هغه ځای نه وتښتېدو دا قتل په کوم ځای کې شو مختلف اقوال دي په دې کې څه تحقیقي دي او څه چا تحقیق نه دی کړی بلا تحقیق خبرې کړي بعضې خلک وایي چې دا د غار حرا سره خوا کې شوی او بعض علماء کرام فرمایي چې دا په بصره کې شو بصرې چې کوم لوی جومات دی د هغې سره خوا کې شو او بعض علماء کرام فرمایي چې دا په هندوستان کې شو اول یو قول دی پکې چې کوم تحقیقي قول دی هغه وایي چې دا دمشق چې کوم جبل قاسیون دی د هغې سره خوا کې دا قتل شو ځکه دمشق ته دمشق وایي دمشق څه ته وایي شراب الدم د اینې اوبو ته څه وایي دمشق وایي نو اوس هم هغه ځای موجود دی په دمشق کې او خلک وایي چې دا په یو زمانه کې هغه د خلکو رومنس چې کومو د هغې خلکو د هغې عبادتګاه هم تېره شوې وه چې هغې به هلته عبادت کو په هغه ځای کې په یو غر کې دی یو سمسته شانتې ده په هغې کې دا قتل شو خیر به هر حال زموږ خبر دا ده چې سړي قتل وکړو بیا وله چل نه ورته الله جل شانه دوه مرغان راولېږل یو هغه بل قتل کو بیا په ځمکه راوکنله هغې پکې پټ کو نو دوی اوهو زه دومره راوغورځېدم چې الله جل شانه یو کارغه زما نه چوت کو کارغه له چل ورځي د خپل لور دفن کولو ما له چل نه راځي د خپل لور الله جل شانه فرمایي بیا ستومان او خو کار شوی او ښه دا هر ګناه دسي یاد ساتئ هر نیکی مشکل ای خو د هغې نه پس انسان ته یو سکون او راحت رسي او هر ګناه هغه په ابتدا کې د راحت او د آرام نه ډکوي په ټول عمر بیا انسان ستومانه وي په هغې باندې چې دا ما څه چل کړی دی دا فارموله ځان سره یاد ساتئ بس په ګوزه